اول می یار وی اوس هغه یار شوې په خپله خوار شوې چې د ما ته خوار کاته نه او بې وخته مه ګرځه کوڅو کې وای سپي به دې وخوري مسافر به دې ګڼي باچایي تخ مې په کار نه دی ما دې د یار د څنګه نه جدا کوي نه او پام کو ځان ته غره نه شي د دیواله د سر سپیا کا او دې ګڼمه ډېر ښکلی دی ډېر پاس په بنګله کې فریاد خیږي یا رنځوران دي یا میینه بیل شوي دي او په لاره ځم سر مې زنګېږي ما د جانان د خولې ماجونه خوړلي دي مینې دې دومره لیونی کړم په میږي خپله ږدم چې یار بې پاتې شي شمشیر صاحب ډېره مننه ډېر خوند یې وکړي او ډېر ښکلی طرز چې دی او دا یقینا دا ټپې ما اورېدلي دي د هارون باچا ډېر ښکلی طرز چې دی تاسو راوړو او یقینا ستاسو بیا ځان له یو خپل چې دی ښکلی اواز دی که نه هارون باچا خو خپل په ځای دی خو تاسو خپل په ځای یې که نه نو هارون باچا خو موږ نه لرې دی که نه موږ ته خو تاسو هارون باچا یې باچاجي خو باچاجي دی جی جی بالکل هغه خو زموږ د ټولو فخر دی جی بالکل بختیار خټک زموږ فخر دی ځکه هغه ډېر د پښتو انتخاب کوي چې عیش لذي مزې لذي نوی وایټم هم راغلی ډېر ښه دی ایم پي ای زموږ هرې جنازې لذي چې هم جومات ته نه ورځي او څنګه دی نور پاخوا ډېر ښه شی ویل دی جی جی بالکل ما اورېدل ډېر مزیدار دا زموږ فخر دی هارون بادشاه زموږ فخر دی جی بالکل ډېره زیاته مننه جي قدرمند اورېدونکو دغه پروګرام تاسو اورېدو په دغه پروګرام کې موږ سره ژوندی موسیقي پروګرام کې موږ سره د شانګلې د لیلوڼۍ د کلي یو ډېر خوږ غږ لرونکی اعجاز شانګلباري په دغه پروګرام کې مېلمه بالکل دغه پروګرام موږ غوښتله چې مخ په وړاندې بوځو خو د دوی چې کوم اواز دی او یقینا زه به دا ووایم دوه هفتې مخکې د دوی اواز چې دی ډېر زیات خراب و اوس هم دوی چې دغه پروګرام له راتلل نو ما ته وویل چې زما اواز کې چې دی اوس هم مسله شته خو بیا هم زه د دوی یو جهان مننه کوم چې خپل دغه مصروفیات ډېر زیات مصروف هم و خو بیا هم دغه مصروفیاتو ژوند دی چې دی یو څو ساعتونه موږ دپاره بیا د اباسین ریډیو ټولو اورېدونکو دپاره چې دغه راوباسل یو جهان مننه ستاسو د راتګ بیا بیا راشئ هر کله راشئ او تاسو به راځئ ځکه اباسین ریډیو د ټول شانګلې د ټول کوهستان د ټول الهي تورغر بډګرام د ټولو ولس ریډیو دی نو دې ته به تاسو بار بار راځئ انشاءالله ضرور جی ډېره زیاته مننه قدرمند اورېدونکو دغه پروګرام کې به تاسو نه اجازت غواړو او هم په دغه ټکو به ما شمشیر سواتي او اجاز شانګلباري له به اجازت راکوئ چې چېرته یې ښاد او آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان السلام علیکم